خبره چې راغه اټیټیوډ تاسو بدل کی تاسو ته پته د اټیټیوډ څه ته وایي زه دا خبره ډېره زر ختموم خو دا خبره چون کې ډېره زیاته اهم ده اټیټیوډ څه ته وایي رویه ګوره یو خبره داسې ده که نه چې بعضې وخت کې زمونږ دا معنی نه دي مونږ په دې پوه نه شو ګوره دا رویه چې کوم دا هغې ته بیهیویر وایي هغه ایکسټرنل اکټ دی خو لکه مونږ اوس دې ځای کې خطا یو لکه مطلب دا دی زمونږ ټول خلک خطا دی دا د مخکې زمانې نه چې به دا څوک را روان وي دا معنی به یې کولې که نه نو هغه هم خطا دي لکه دغه صحیح خبرې ته توجه نه ځي که نه نو زه به تاسو ته خاص کر دا کم سینیر سټوډنټس چې دي 9 10 والا دا نور هم پوهېږي کله ناکله ماشومان هم ډېر ښه پوهېږي نو تاسو زما دې خبرې ته لږ وخت کېږئ دا لکه د خاص کوپینګ دی دا به ستاسو لکه مطلب دا دی چې دا خیالات لږ راوپارئ ګوره اټیټیوډ ګوره زمونږ په معاشره کې زه اورم زه د خلکو نه اورم یوه خبره جوړه کړې چې څوک داسې بدماشي غوندې لیکلي وو چې هغې یې کوي ماشوم نو دی مونږ وایي دا اټیټیوډ دی وایي خپل اټیټیوډ دی نو خبره داسې ده چې دا خبره غلطه ده ګوره اټیټیوډ چې کوم دی دا نیت ته وایي نیت ته اوس مطلب دا دی رویه خو پکې کوې چې تا چاته کنځل وکړه یا مطلب دا دی چې هر بل څه دغه دې وکړو که نه هغه رویه ده خواله دې وکړو ښه رویه ده بده رویه ده خو دا اټیټیوډ د دې په شا باندې دا نیت نه دی دا انټینشن نه دی دغې ته ویلی کېږي نو خبره داسې ده چې انټینشن دوه قسمه یا نیګیټیو وي یا پازیټیو وي صحیح ده نو اوس مونږ ته پکار دا چې دا خبره هم داسې کولی چېرې دا هلک نیګیټیو اټیټیوډ دی نو مونږ وایو اټیټیوډ دی نو اټیټیوډ خو پازیټیو هم کېدی شي لکه اوس یو سړی خپله خبره کوي تا په خبره پوهېږي ته که هر څوک یې که ته د وخت پې روان یې او که ته یو فقیر انسان یې هر څه جي خو چې تا ته څوک خبره کوي او هغه صحیح خبره کوي نو ته به ورته غوږ دی او ته به هغه اپریشیټ کړې خو که اوس ورځ کې یو سړی نیګیټیو خبره کوي هغه نو پکار دا ده چې هغه مونږ بدلون لکه همیشه بله بچو خبره داسې ده که نه چې دا خپل نیت نه دی ښوله د بخاري شریف اولنی حدیث دی وانما الاعمال بالنیات دا عملونو دارومدار باندې خو موږ دلته پوهېږو نه چېرې دا اټیټیوډ چې کوم دی دا دغه نیت دی نو خبره داسې ده چې د عملونو دارومدار په نیت دی نو دا نیت یا نیګیټیو وي یا پازیټیو وي یا ښه یا بدي لکه اوس مثال په طور هغه نیت چې ته یې د ذاتي غرض دپاره کې دا بد دی او هر هغه نیت چې ته یې د قومي مفادو دپاره کې ته یې د انساني فلاح و بهبود دپاره کې ته یې د اجتماعي کم حالت چې دی د هغې د ښه کولو دپاره کې هغه شی چې کوم دی نو پازیټیو دی نو خبره داسې ده خبره یوه خبره ده لکه مثال په طور باندې سیلف انټرسټ او بل چې کوم دی نیشنل انټرسټ سوشل انټرسټ نو خبره داسې ده چې مونږ له پکار د قرآن کې وایي که نه وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر په دې قرآن باندې پوهېدل ډېر اسان دي هغه داسې زیات دی قرآن صرف تا ته وایي اټیټیوډ دې پازیټیو کا نیت ته خالص کا نیت ته صفا کا نیت ته د خپل دغه نه راوځه د خپل انا نه راوځه د خپل ذاتي غرض نه راوځه د نورو انسانانو په فایده کې ولګېږه دغې وجې نه دا قرآن ډېر اسان دی د پوهېدو لپاره دا درته دغسې زیات دی چې ولقد یسرنا القرآن للذکر د ذکر دپاره د نصیحت دپاره د پوهې دپاره د عمل دپاره د کردار جوړولو دپاره د شخصیت سازۍ دپاره قرآن چې کوم دی نو ډېر اسان دی په دې کې اړو مشکل شته نه لکه مطلب پازیټیو شه د خپل غرض پرېږده د بل پرېفر کا مطلب دا دی چې هغه خلک چې ورته ایثار وایي کله ناکله نو زما نه دا خبرې سیوا کېږي خو خبره داسې ده چې کله ناکله خلکو کې داسې کلچر جوړ شي د یو رواج جوړ شي صحیح ده د علم د پوهې په دې ټکو باندې د پوهېدلو نو بیا چې کوم دی نو په معاشره کې هم بدلون راځي په دې ځوانانو کې چې بدلون راشي او د دوی اټیټیوډ پازیټیو شي نو خبره داسې ده چې یوه بله خبره درته کوم بچو چې تر څو پورې تاسو ځان نه دی بدل کړی یو سړی تا نشي بدلولی پرنسپل تا نشي بدلولی استاد تا نشي بدلولی دا کورس او دا سلیبس تا نشي بدلولی ته به په خپله نیت کې چې یاره زه ځان بدلوم ته به په خپله وایې چې یاره ما زه توجه ورکړم ګوره لکه سکسس څه شی دی کامیابي وایي څه شی دی سکسس از 1% لک 1% چې کوم دی دا قسمت غواړي او 1% ټیلنټ غواړي او 98% دا څه دی نیور ګیوینګ اپ ګوره کوم خلک چې ورپسې شي ګوره ډسپلین دی ته چې په یو څیز ورپسې شي ته هغه پرېږدې نه ته پې ځان تا چې پې ځان پوهې کړی نه تا ته اطمینان نه راځي ته به خامخا کامیابېږي نو تاسو چېرته چې کوم دی دا سیز کړی دی ستاسو ته دومره توجه دومره دلچسپي دومره شوق شته چې ته وایې چې په دې سیز به خامخا ځان پوهې کوم او ځان به پې ښه پوهې کوم نو خبره داسې ده چې دا خبرې په ذهن کې کېده وایي ما ته داسې معلومېږي چې د بعضې سټوډنټس چې کوم دی د هغوی دلچسپي سیوا شوې ده دغه له خپله سټډي نه چې کوم دی توجه ورکوي د دې ټولو څیزونو بنیاد دغه دی ګوره دا بلډینګ جوړ شوی دا استاد جوړ شوی دا محکمه جوړه شوې دا پرنسپل دی دا استادان دي دا کلاس 4 دي
دا تمرین دي دا کلاس رومونه دا څه چې دلته کېږي دا ستا دپاره کېږي چې تا کې پازیټیو اټیچیوډ راشي ایجوکیشن مونږ وایو که نه مطلب دا دی ټو کریټ پازیټیو اټیچیوډ ان د انډیویژوال په خلکو کې مثبت رویه پیدا کول نو دا مثبت رویه څه شی دی د مثبت رویې بنیاد دغه دی چې بس ذات پرېږده د ذات خدمت خو د ځناور هم کوي وایي رنګ دې د سمو دی خو خوی کې د چارپایان او شین بوټی چې یې د کمره پسې غړی یہ سوال دا کہ لکه ځان په غرض خدا ځناور هم کوي اپنے لیے تو سب بھی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنے